تیاری وکړه. یو بله خبره چې د هغې دغه ډېر ضروري دی، موږ ډان اخبار ته انټرویو ورکړې وه، خلک هسې دا بلانه خبرې جوړوي. په هغه کې موږ دا خبره کړې وه چې ISPR یو پریس کانفرنس کړی و، په هغه کې دا وینا کړې وه چې د بڼو واقعه کې ډزې د ولس په منځ کې سوي دي، د ولس لخوا سوي. دغه حد موږ دا ویلو چې SPR د دا ځای پورې صحیح دی. د هغې معنا دا نه ده چې مړي ولس کړي دي. ولس د تجارانو د یو ډېرې معززې کمیټۍ چې په هغه کې ډېر لوی عالمان، ډېر لوی تجاران، یو MNA، 4 MP-ګان او د پارټۍ مشران پکښې دي، د هغوی په وینا په هدایت راووتل او په لوی دغه چوک سره جمع شول. په ریچه ګراوند کې دا در لک بالا خلک، هېڅ ګډوډ نه و، هېڅ کیسه نه وه. بیا دا په لکونو خلک د کمپلیکس خواته کاږه کړل شو. کمپلیکس کې دومره ځای نه شو پاته چې انسان پښه کښې ږدي، ګډ بندونه راوتلي وو. ناببره یو توره ویګو چارچاوه، ټولې ویګو راغلې ده، ډزې یې کړي دي، په ولس کې ولس وارخطا کړی دی او دا د لکونو خلک یې کوڅو ته ورکړي دي. خامخا به انسانانو په هوایي فایرنګونه کړي، پلانان یې کړي. په دې خبره ISPR یا حکومت نه دی خلاص چې دغه د خوا شروع شوي دي د ولسونو د خوا. ولسونه د یو سټیټ ذمهواري ده، سټیټ د ولسونو د مور په شان دی. پاکستان د ملیټري او د پاکستان سیول ډېرې زورورې جاسوسي ادارې لري. دا د کولمې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی شي. دا د دوی ذمهواري ده، د MI، د ISI، د سیول جاسوسي ادارو، چې معلومه کړي دا ډزې چا وکړې، سپینو کپړو کې د چا سړي و دا، او دا انسانان چا مړ کړل. بیا چې دا خلک راغلي دي د چوړۍ خواته، سم ډزې پر سوي دي، نه د ربړ ګولۍ دي، نه وارنینګ دي، نه شی دي، سم انسانان ویشتلي دي، 25 کسه زخمیان دي، یو بچی په هغه شهید شوی دی. دا د سرکار د ملیټري او سیول ګورنمنټ ذمهواري ده، د دوی د جاسوسي ادارو ذمهواري ده چې دوی به دا معلوموي چې دا مړي چا وکړل. او موجوده حکومت نن شاید اسد قیصر صاحب روان دي بڼو ته، سبا به وزیر اعلی هم راځي. سټیټ د ولسونو د مور د پلار په شان دی. دا د سټیټ ذمهواري ده چې د دې زخمي انسانانو پر زخمونو برهم ږدي. دوی ته به معاوضه ورکول کېږي، دوی ته به دغه کېږي، او د مستقبل به دا ګارنټي کېږي چې پښتونخوا وطن کې به پر امن جلوسونو باندې څوک ډزې نه کوي. ورونو خبره دا ده، سبا په کار دا دی چې د باجوړ نیولې خیبر پورې بیا د کراچي ولسونه چیرې پښتون پروت دی، په ډېر همت، په ډېر ایمانداري به راوځي د 2 ګنټو دپاره. موږ امن غواړو، موږ د آیین بالادستي غواړو، موږ دلته صاف انصاف غواړو، او موږ د قیدیانو رعایي غواړو. پر دې به کار کوئ. د منو خلک نن هم خلک لګیا دي قرآن کریم کې، ځکه الله پاک دې دپاره جلا آیت راستولی دی چې د هغو انسانانو او جناتو چې د دوی د انسانانو په زړونو کې وسوسې اچوي، خدای موږ ته پناه راکړه. دا منافقین، دا دومخ خلک قصدن یو ډېر ښه شی په معمولي خبرو خرابوي چې فلاني دا ویل دي، فلاني دا ویل. پښتونخوا ولس سره پښتونخوا ملي پارټۍ، د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکونانو تربیت داسې شوی دی چې نه یوازې په پښتونخوا وطن کې بلکې په جهان کې چې چیرې ظلم وي، د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکون به خامخا د مظلوم ملګری، هغه که د هر مذهب و، د هرې فرقې و، د هر ملک و، د دنیا په هر کونج کې و، د ظالم په مقابله کې به پښتونخوا ملي پارټۍ د دغه ملګري د مظلومانو. پښتونخوا ملي پارټۍ کم ملګري چې د بنو په کمیټۍ کې دي، دوی به د کمیټۍ سره ډېر په همت ځي، د کمیټۍ په دې کار کې به کومک کوي. دا مړي دا پر سرکار تاوان دي، سرکار د دې ذمهوار دی، قاتلان به معلوموي، دغه به معلوموي، او د وارثینو سره به رابطه کوي، او د دوی د مړي پور خو نشته، نه د مړي قیمت شته، خو بېرته د غریبو انسانانو د دې تاوان به حکومت علاج کوي. نن اسد قیصر روان دي بڼو ته، هغه ته زه درخواست کوم چې مهرباني وکړي خپلې پارټۍ، او موږ دا یوه خبره واضح کړو، فوجیان یا بل څوک به قصدن او عمدن دا ډزې د یو پارټۍ په خوا نه کږوي چې دا فلانۍ پارټۍ دا کړي دي.
ولسونه دا نه مني ولسونه دا نه مني چې پر دوی باندې ډزې عام خلکو کړي دي هغو ته معلومه ده چې دوی چا وژلي دا مرګو دا د انسانانو وژنه پکار ده چې بنده سي زه بیرته د پښتونخوا ملي پارټي کارکونانو ته وایم چې سبا انشاءالله په ټول پاکستان کې هر چیرې په ډېر همت راووځئ نه به چاته ښکنځل کوئ مه کاڼې ولئ مه دغه کوئ آئین بالادستي د پارلمنت طاقت دلته د ګرانۍ خلاف بجلي حکم چې ته رسېدلی د ګرانۍ حکم د دې خلاف په دې کار کې همت وکړئ خدای مل شه زنده باد ژوندي اوسئ بریالي اوسئ